جی خوږو کتونکو زه یم راجا خان خلیل او زما د پروګرام نوم دی سیلونه او سیلونه د پیښور. نو خوږو کتونکو زمونږ پیښور ډیر زیات ښکلی دی او په دې پیښور کې ډیر ښکلي د کتو او د سیل ځایونه دي. انشاءالله موږ به په دې پروګرام سیلونه کې تاسو هغه ځایونو ته بوځو او تاسو له به درکو دغه ځای چکرې او بیا تاسو هم کوشش وکئ چې راشئ او دغه ځای ویزټ وکړئ، خپل بچي راولئ، خپل راشئ او دغه ځای نه والئ خوندونه. نو راځئ مخکې ګام پورته کوو او کوو د دې پیښور د دې ښکلي ځایونو سیلونه. دا پسو دی؟ دا 2500 دی. 2500 باندې دی؟ مړه دا خو لږه ګزاره را سره وکړه. خنجي والا ګرانه ده. خوږو کتونکو دا یو ملګری دی چې د جاز چوک کې ولاړ وي باغناران سره او تاسو به دا رکشا اکثر کتلی وي. موږ ټول دا وینو چې دا ملګری کم ځای نه راځي، دا د کم ځای دی او د خپل کاروبار شروع کړی دی. نو زه دې اپریشیټ کوم، دله دات ورکوم، افرین دی پتا دی چې تا خپل روزګار سٹارټ کړی دی او په دې طریقه باندې. نو ملګرو پکار دی چې موږ د ملګرتیا وکړو. دې چې شپه ورځ دلته ولاړی نو څه ته ولاړ وي، هم تاسو ته ولاړی، ستاسو د ماشومانو دپاره ولاړی. نو ګزاره به در سره کوي، دا نه چې ګران به در کوي، خو د دې ملګري هم ملګرتیا پکار ده. ستاسو نوم څه دی؟ قدرت الله. قدرت الله ته کوم ځای؟ د افغانستان یم. د افغانستان ښه. او دا آیډیا دې څنګه راغی ذهن کې چې رکشا را روانه کړم؟ مطلب بس آیډیا دا واغسته چې بس خپل یو کار روزګار را شروع کړو. ګرانی د په بل نه مخکې مرشکه چلاو پاغه نه کېده. ښه. کور کرایه د بس بجلی بیل دا او ګیس بیل دا ډیر ګرانی نه کېده، مشکلات زیات. مطلب دا چې ګرانی دا او تاویل چې راشه وسره دا روزګار. نو آیا دې کې څه پروفټ کیږي، څه تاسو ګټه کیږي؟ ان شاء الله الحمدلله کیږي. گزاره کی بس سات وخت تیرو په مطلب کسٹمر د تودريږي ګاګ در تودريږي ولی ان شاء الله ودريږي ولی نه ودريږي. زه تا اکثر وینم د شپې هغه فیستری پول سره ولاړی، پول سره یونیورسيټي روډ باندې ولاړی. افرین شاه مرګرو دا لالونه دي، دا چې خلک اپریشیټ کول پکاري، دات ور کول پکاري، خپل مزدوري کوي، لاس نه نیسي. نو مهرباني وکړئ کله چې په فیستری په چوک تیریږي یا د باغناران په چوک باندې تیریږي او دا ملګری په نظر راشي نو دله لږ دات ورکوي. بل خپل ماشومان له چې کلم سیز اخلي یا دغه رنګ کلونو ضرورت وي نو د خدمات ضرور رسولوي. ډیره مهرباني، خوشاله اوسئ. ډیره مهرباني. په باغناران کې تاسو د پاره یو داسې کیفې هم شته چې تاسو خپل بچی راوستئ شئ، تاسو خپل هم کېناستئ شئ او د دې د خوراک نه تاسو مزه هم اخیستئ شئ. دا یو ډېر ښکلی کیفې ده. تاسو کتئ شئ د دې بره پرشن باندې خلک کېناستئ شي، لاندې پرشن باندې خلک کېناستئ شي او کیفې ده پکې د وړو دپاره پکې هم شاپ هم شته او تاسو ته چای سموسا پکوړه هم ملاویدی شي. نو تاسو د دې نه خوندونه واخلئ او سپیشلی زموږ د پروګرام د سیلونو نه هم خوندونه واخلئ. جی السلام علیکم. څنګه جی صحت خدای روغ جوړی؟ ملګرو دې ټیم کې موږ یو په باغناران کې او پروګرام دې سیلونه سیل خو به موږ کوو، خو سیل سره به موږ هغه سینم په ګوته کوو کوم ځای کې چې مسلې دي د خلکو ته د دې ځای چې کوم کارکوونکي دي هغې ته څه مسلې دي. نو اول خو دې نه به تپوس کو څنګه تاسو نوم؟ خیر زما عتیق الرحمن نوم. عتیق الرحمن وایي تاسو څنګه یې؟ څنګه د سوپ تاسو ماشاءالله ډېر ظلم کېږي اوس په در نه خورو. نو پر څنګه کاروبار هم څنګه روان دی؟ کاروبار خو ماشاءالله ښکلی روان دی، ښه مزېدار کار. ډېره د خوش قسمتۍ خبره ده چې په دې حالاتو کې د کاروبار ښه روان دی. کاروبار ښکلی روان دی. خو بهرحال دا راته ووایه د وړو چوټیانې چې نن سبا خو ډېر ښه دي او د ماشومانو چوټیانې دي چکرو ته ماشومان راځي نو کار ډېر ښه دی ماشاءالله.
شکر دې کار ډیر شکر دی الله دې همدغه رنګ تاسو ټول آباد لري موږ ټول آباد لري ملګرو راځي دینه لکه تیکور رحمان تاسو کو دلته کې موږ خو د باغنداران سیل بکو لا لګیا یو خو دلته کې پرابلم څه دي هغه مسلې څه دي کوم چې د دې په زړه دي خو دې ویلې نشي واقدارو ته نه رسي راځي دینه کو تاسو نه دا راته وایي دلته کې داسې مسایل یا داسې سيزونه خو تاسو نه راځي هیڅ مسایل نشته نور خو دلته ډېر ښکلی سیسټم دی او مطلب دا دی چې ډېر ښکلی سرکاري ځای دی سرکاري هغه ښکاري ښکلي انتظامات دي دلته ډېر ښکلي چمن دی خلک متفصیل نه راځي ډېر ښه محنت کوي دلته په دې چمندونو کې مالیان دي نار څه ډېر مزېدار دي خو یو ماشومان راځي او دا په دې ګیټ نه راځي چې په خوړ روخیږي یو ځای بل ځای دا کوم ماشومان دا ګداګر ماشومان خدا خیر دا بورې مورې چې اوس خیر غواړي ښه نو دلته چې موږ چاته روټۍ کیږو څوک دلته روټۍ خوري یا چیز کی یا پیپسي بوتل موتلس کی یا برګر خوري نو هغوی تنګي هغې ته به ولاړي راکې نو بس هغې خوراک خرابوي موږ هم ورپسې اکثر منډې کو مزار هم پې وکړو ویې شړو خو بیا راشي تښتي نه بیا را تښتي مطلب دا دی چې تاسو ته مطلب هغه مسله دغه دا ده تاسو وایي چې دې نه موږ خلاص شو دې مسلې نه دغه مسلې نه چې دا وړونه خلک تنګي کم خلک چې خوراک تنګي صحیح ده خوراک دې نشي کولی بدي ورته مخې ته ولاړي غواړي دې نه او دا نه یو نه وغواړي یو نه وخوري چې بل راشي بل ته بیا ولاړي وي راکړه دا زه موږ خو دلته کې سبا خوراک ورم خو چې ولاړ شي موږ هم له خوراک چپس ورکړو روټۍ ورکړو خو بیا دوباره راشو بیا خلکو ته ویل دی بس یې عادت جوړ کړي سار نه ماښامه پورې صحیح ده کتونکو تاسو واورېدې د دې ځای د دې پارک د دې باغناران دننه د دې ښکلي شاپ چې کوم دی دا کومه کیفې چې کوم ده د هغې دننه زموږ دا رور لګیا دی او د سوپ د سیټ اپ دی سوپ مطلب دا دی د خرڅۍ خپل ګاهک خوشحاله ساتي ډېر ښه طریقې سره صفا طریقې سره ماله ډېره مزه راکړه ډېره ښکلې انتظامیه خو د ده دا ګیله زه وایم چې ورسي هغه خلکو ته چې د چا واکداري ده د دې ځای سره د چا چې مشري ده په دې ځای باندې چې دغه ماشومان کم چې راځي واقعي چې دلته به کسټمر ناست هغوی به خوراک کوي او دوی به هغه تنګوي زنانه هم تنګوي د دې ځای چې کوم نارینه راځي هغوی هم تنګوي نو یو مسلې جوړه کړې ده دا خو موږ راغو زموږ پروګرام دی سیلونه نو په دې سیلونو کې موږ ورسېدو باغناران ته او په باغناران کې دې سیلونو سره موږ به دغه ایشوز هم اوچتو د صفای خلک خیال ساتي او صفای خو ښه تنظیم دی خپل سټاپ ته دلته سټاپ خو بساتي آیا د عام خلک چکر لچ راځي دا خلک ساتي عام خلک هم خري خیال میال کوي د په ډېر سپینې لګېدلې د حکومت لګولې دی هغې ته ګن ورولي نو صفای ډېر ښکلی تنظیم لري مقصد دا دی چې ډسبینې لګېدلې دي نو که کم ګن تاسو کم خوراک وکړئ او کم ګن لږ اخوا غورځوئ نو 2 قدمه کې ډسبین دی نو که په هغې کې واچوئ نو صفایي نیم ایمان دی ډیره مهرباني جی خوشاله اوسئ ډیره مهرباني جی کتونکو راځي مخکې ځو او چکر وهو د باغناران جی خو کتونکو څنګه چې تاسو ګوري مصرف په فریم کې 3 ګوډاګي ناشتي یو ګوډې ده او 2 ګوډاګیان دي او ښکلي ماشومان دي دینه به کوو انټرویو زموږ پروګرام دی سیلونه نو د سیلونو پروګرام کې به موږ تاسو سره د مختلفو خلکو انټرویوز هم کوو او دا هم زموږ خلک نه دي دا زموږ ډېره لویه اساسه ده نو راځئ دینه کوو یو څو تپوسونه اول خو جی السلام علیکم جی السلام علیکم تاسو څنګه جی ښه یئ شکر الحمدللہ خیریت دا راته وایي چې د کوم ځای سره تعلق دی اصل اردو میں پشتو نہیں آتی اردو بات کر سکتا ہوں اچھا اردو میں بات کرتے ہیں اچھا آپ اچھا بلونگ کدھر سے کرتے ہیں آپ میرا تعلق چترال سے تو جاب سے یہاں پہ رہتے ہیں تو آج دھوپ تھی بچوں کا چاہے کہ ان کا تھوڑا سا آؤٹنگ ہو تو ان کو ادھر لے کے ادھر آئے ہوئے ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھائی آپ کا نام عبدالواحد بھائی جو چترال سے آئے ہوئے ہیں یہاں باغناران اور اپنے بچوں کو بھی آج سیر کرنے کے لیے ادھر لے آئے ہیں تو چلو اس سے بھی بات کرتے ہیں یہ تو کابر ہیں لیکن اس سے بھی بات کرتے ہیں اچھا ہلو السلام علیکم وہ نہیں آتی اچھا بتائیں نا آپ کا نام کیا ہے بشرت الہی کیا بشرت الہی اچھا یہ الہی ہیں اس سے بھی بات کرتے ہیں آپ کا نام بیٹا زہیب اس کا نام زہیب ہے اچھا گڑیا آپ کا نام اچھا بتائیں نام فاطمہ ہاں
اچھا اس کا نام ہے فاطمہ. اور آپ یہ کدھر آئے ہوئے ہیں؟ مجھے کیا پتا. مجھے کیا پتا. چلو اس سے پتہ کرتے ہیں. یہ کون سی- ہاں؟ باغ آرام. باغ نارام. باغ نارام یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بھی باغ آرام. اچھا آپ یہ کیا کھا رہے ہیں آپ اس وقت؟ مجھے نہیں پتا. چپس کھا رہے ہیں. اچھا یہ کیا کھا رہے ہیں آپ؟ برگر. اچھا کس کے ساتھ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں؟ یہ کون ہے؟ ابو ہے آپ کا. ہاں. اور آپ پڑھتے ہیں کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ نرسری. نرسری میں. اور آپ؟ کانویلی. اچھا ہاں گھر میں پڑھتی ہے. گھر میں پڑھتی ہیں ہم. اچھا یہ دیکھیے نا یہ کہہ رہے کہ میں گھر میں پڑھتی ہوں. اچھا گھر میں کس کے ساتھ پڑھتی ہیں؟ کس کے ساتھ بھی نہیں. عجیب بات ہے. بچے ہیں نا جو بھی من کے سچے ہوتے ہیں تو اس لیے. اچھا آپ بتائیں آپ کدھر پڑھتے ہیں؟ گھر میں. اچھا یہ بھی گھر میں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بھائی جو ہیں یہ چترال سے آئے ہوئے ہیں اور یہ بچے بھی ہیں. تو یہ باغ ناران ہیں اور باغ ناران میں لوگ مطلب دور دور سے یہاں پر آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. اپنے بچوں فیملیز کو بھی لے آتے ہیں اور یہاں پر مطلب کچھ کھانے کو بھی مل جاتا ہے. جس طرح ہم نے آپ کو پیچھے یہ کیفے ہیں جو آپ کو دکھایا. تو آپ بھی آیا کریں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ پشاور بہت پیارا سٹی ہے, بہت ہی پیارا. اور آپ بچوں کو بھی لیں, خود بھی فیملیز کو بھی لیں. خوږو کتونکو تاسو به کتلی وي زمونږ ښایسته پروګرام سیلونه. زمونږ نن پروګرام کې سیل و د باغ ناران او امید لرم چې تاسو به دا پروګرام خوښ شوی وي. دا پروګرام صرف او صرف تاسو لپاره. بل پروګرام کې به ان شاء الله بل هفته کې موږ ملاویږو. تر هغې پورې راکړئ اجازت راجا خان خلیل ته. او کتونکو زما چینل آر کے پروډکشن ضرور تاسو لایک کړئ. یو جهان مننه جی. السلام علیکم.